څنګه افغانستان د پاکستان دوه جټ الوتکې نیولې وې؟ پاکستان څنګه زارۍ کولې؟ څومره وخت وروسته یې بیرته ورته وسپارلې؟ ویډیو وګورئ او ویډیو په آخر کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ چې موږ څومره پرمختګ کړی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. دا پرون په شام 14 اګست و، 1960 کال و، یعنی پوره 43 کاله مخکې د شهید سردار محمد داود خان حکومت و او پاکستان دوه الوتکې د افغانستان خاورې ته داخل شوې وې چې څنګه د افغانستان رادار لخوا څخه کشف کړې شوې. هغوی هم پسې الوتکې پورته کړې، الوتکو سره یې اړیکه ونیوله او ورته یې وویل کو بیرته د ګرځېدلو کوشش وکړئ وبه ویشتل شئ. نو ښه خبره ده چې تسلیم شئ او کښېنئ. نو بالاخره پاکستاني الوتکې مجبوره کړې چې کندهار هوایي میدان کې کېناستلې او افغانستان یاد الوتکې او په کېناست کسان او پیلوټان ځان سره بندیان کړل. بیا پاکستان ډېرې زارۍ وکړلې او اعتراف یې وکړو چې په خطایي کې د افغانستان خاورې ته داخله شوي وو. نو یوه میاشت وروسته ورته بیا الوتکې ورکړل شوې. دا کومه افسانوي کیسه نه ده بلکې یو تاریخي پیښه ده چې د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوې ده. نو پرون هماغه شان 14 اګست و او پاکستان په خوست باندې هوایي برید وکړ. لا دې مخکې یې هم څو ځلې بریدونه کړي دي او طالبان هم اعتراف کوي چې د افغانستان په فضا باندې د نورو هیوادونو الوتکې ګرځېدو له دې هر څه څخه ښکارېږي چې افغانستان به اندازې زیات شاتګ کړی دی. یعنی لا نن څخه 43 کلونه مخکې افغانستان ډیر قوي حکومت درلود. خلک وایي چې پاکستان ته خو بیرته د هغوی په شان د برید جواب په برید کې نشي ورکولی. حد اقل په خوله خو دې مخالفت وکړي. دا دوهمه ورځ د اسلامي امارت هیڅ غړي پاکستان ته د هغوی جواب نه دی ورکړل شوی. خلک وایي چې یو خوا طالبان وایي چې موږ نیمه نړۍ ماته کړې ده د الله په نصرت، خو بله خوا په خپله خاوره او خپلو خلکو غیرت نه کوي، پاکستان ته د بریدونو جواب نه ورکوي. ډیری طالبان وایي چې د جمهوریت وخت کې هم کونړ باندې پاکستان راکټونه راوویشتل. ولې تاسې هغه وخت کې غږ نه کولو؟ خلک ورته وایي هلته خو وطن کې جنګ و، ملي ځواکونه تاسې ځان سره په جنګ اخته کړي وو او تاسې خو هغه وخت وطن اشغال بللو. اوس خو تاسې د خپلواکۍ نارې وهئ، نو ولې تاسې هغوی ته جواب نه ورکوئ؟ کوم کسان یې چې درته ووژل ولې د هغوی بدل نه اخلئ؟ خلک دا هم وایي چې اسامه هم میلمه و، محمد عمر چاته نه پرېښودلو، د هغه په سر یې ټول افغانستان پرې لوټې کړ. وزیرستاني کډوال هم میلمانه دي، څو ځلې پاکستان بمبار کړل. امارات یې یوازې ننداره کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟ سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ.